بسم الله الرحمن الرحیم راځو اکسس ته او نن په اکسس کې موږ داسې کار کوو چې یو نوی ډیټابیس جوړو په دې کې دغه ټیبل ډیزاین ته ځو ټیبل 1 نوم ورکوو دې کې فرض کا سټوډنټ نیم ده او پروګرام ده لنډ لنډ راتاویږو پروګرام ته باید چې ټیکسټ وي فی ده ډسکاونټ ده تخفیف او پیمنٹ ده تادیه به څومره کېږي دا نمبر کې او دا مې چې کوم دا بند که دا مې بند که او سیو مې که دا ټیبل جوړ شه دا رقم خو راځم دې لپاره یو فارم جوړوم کریټ فارم اتومات صحیح ده که دې ډیزاین ته ځمه يا ساحات السماوات والأرض كل أكثرهم يكذبون نو په دې کې اوس تخفیف چې کومه فارموله ده هغه په اپلای کو تخفیف فارموله سره کم دغه ځکه بیا موږ اپشن ګروپ راخلو او تخفیف دلته دې لیکو څنګه فرض کا چاته به 80% صحیح ده چاته به 50% چاته به 10% فرض کا دغه را بست او چاته به نه صحیح ده یو ته لیکو 0% یا نل ورته لیکو دغه تنست نیکست به کې تم چې یو ما انتخاب او نیکست کا او نیکست کا او چیرته سیو کوو کنه تخفیف چې دا مې سیو کوو دلته فارموله ورته جوړو نیکست او بټن سره کوم ورته غواړي دغه صحیح دی سټایل کې دی هغه تور کې چې ورکه نیکست کا فریم ته څنګه ورکه ډیسکاونټ فینیش اوس بیا دغه رقم لکه مخکې چې کار وکړو پاغم دې ته اف ار نمبر کو فریم ده صحیح ده د 80% ته یو هغه ورکو 50% ته 2 صحیح څه او 10% ته 3 او نیل ته څو ورکو سال دا نمونه ورکړه راځو دلته دې ته خو نوم د ضرورت نه نشته ضرورت دا ځکه بند کا راځو دې کې اوس فارموله لیکو او څنګه فارموله ورته لیکو مساوي ډبل آی اف مخکې په اکسل کې اف استعمال دي کې ډبل آی اف قوس شروع نو استعمال هغه رقم ده که چیرته اف ار هغه ده اف ار به داسې قوسونه کې اخلي صحیح څه مساوي شه له یو سره مطلب هغه یو چې انتخاب کوي 80% کامه بیا څه وکړه فیس را واخله ضرب کا ضرب دغه علامه ده په اویا کې او تقسیم کا پر څو سره د تخفیف فارموله سل تخفیف فیصد سل ته کداز کې یو غلطي وکړه فیس را واخله منفي کتري دلته بیا پیمنٹ لیکي دا به صرف تخفیف درته وښیي صحیح بیا څه وکړه بیا کامه ورکړه بیا اف که چیرې بیا ډبل اف صحیح دا داسې نه بیا غلط قوس شروع بیا به ورته ولیکي چې که چیرته اف ار مساوي شي له 2 سره صحیح څه کامه بیا څه وکړه فی را واخله ضرب کا په 50 د دویم کې کنه تقسیم پر سل بیا کامه بیا ډبل اف قوس شروع بیا اف ار کې چیرته مساوي شي له 3 سره کامه فی را واخله او ضرب کا په 10 کې او تقسیم کا پر سل
بیا کاما بیا ډبل آی اف آر نیل پاتې څه که چېرته اف آر مساوي شو له څلورو سره کاما بیا فیره واخله ضرب کا په صفر کې صحیح څه تقسیم کا قوسونه موږ څو شروع کړي څلور یو دوه درې څلور ښه دا به درته څنګه کې اوس راځو یو کس راغی داخله کوي ښه یو شی بل پاتې پیمنټ کې چې ونه لیکل کنه ښه راځم یو دلته کار ته به کوم احمد راغی داخله یې وکړه په ورډ کې فیصد دومره تخفیف څومره ورکوي اویا فیصده تخفیف دومره جوړېږي فیصده دومره جوړېږي 10 فیصد دومره جوړېږي تخفیف نشته ورته نو راځو ته هم دې ته زه اویا فیصد تخفیف ورکوم نو فیس دلته ونه لګي دی بس څومره فیس راوړي هغه تخفیف د دې لپاره باید چې بیا زه دې ډیزاین ته لاړ شم دغه ځای کې یو بل شی پاتې شي دا پیمنټ کې به کلیک کړي او دا به لرې کې مساوي ورته وایي چې د فی نه به فی به داسې ولیکي که د کورس کې منفي کې ډسکاونټ به هم دیږي هغه قوسونه کې ولیکي تخفیف به تر منفي کې چې د وړ کې فیس معلوم شي شاګرد رن کا راس اوس تخفیف انتخاب کړه به 200 افغاني فیس راوړي که 50% انتخاب کې 4.5 افغاني فیس به راوړي که 10% انتخاب کې فرض کړئ ته موږ دومره انتخاب که دا انټري وسوله نوې انټري کوو دې بټن باندې به کلیک کړي بل کس راغی کریم داخله کوي په اکسس کې فیصد دومره تخفیف دې ته څومره انتخاب یا تابع انتخاب ده 50% صحیح څه ها کنیل انتخاب کې بیرته وګوره هغه فیسي ورته ته دې ته تخفیف نشته دلته داسې هم کولی شي چې بیا دې د فارم ډیزاین ته لاړ شي او یو لیبل راواخلي صحیح ده دې لیبل ته چې کوم د نوم ورکولی شي فرض کړه لاړ به شي دلته L1 کور نه کوم پروا نه کړي دغه کې ضرورت نشته دغه شیان خو بیا هم دغه ځای کې راسه صرف دا به ته کې دومره فیصد تخفیف دی انتخاب که دومره دی انتخاب دا به ریکورډ بلډر ته بیا هلته به ورته ولیکي چې اف مخکې هم دا استعمال کړی و که نه اف آر is equal to 1 then L1 dot caption is equal to یغه کې شو لیکا چې ډبل کوټس کې به ولیکي یا الله خیر غلطي مې وکړه په ډبل کوټس کې ورته ولیکي چې you have selected اویا فیصد وکنه اویا فیصد ډسکاونټ انټر بیا الزف چېرته دغه هغه سره نه مخامخ بیا به شي وکړي الزف fr is equal to 2 then شي وکړه l1 dot caption is equal to you have selected %50 discount دغه رقم دا کاپی کړئ نور لپاره کنټرول سی کنټرول وی او کنټرول وی او په اخره کې end f ښه راز دلته به تریکو تریکی دا 30 وکنه او په 4 کې څنګه 0 دا اوس بند کا رن کا ښه you have selected 70% discount که دا انتخاب کې you have selected 50% discount هلته ته معلومیږي هغه صرف هغه nil you have selected 0% discount نو دا د دې کار دا به سره سیو کړي د څومره مرکه فارم ډسکاونټ فارم بیا کار خلاص کړئ کار